خبر طالبانو له افغانستان پر تاجکستان د توغندیو بریدونه راپور څیړي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او شور نیوز در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم. د طالبانو حکومت وايي هغه راپورونه په اړه څیړنه کوي چې ویل کېدل شوي د افغانستان له خاورې پر تاجکستان توغندي ویشتل شوي دي. افغان اسلامي اژانس نن یک شنبه راپور ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو خبرپاڼه کې ادعا کړې چې پرون شنبه یې و توغندي د تخار ولایت له خوا په غاري ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهداف ویشتلي دي. د طالبانو حکومت یا بیان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه جنایت مخه نیول شوې ده. په بدخشان کې زموږ مسؤلان هڅه کوي چې د حملې عاملان پیدا او مجازات کړي. په حمله کې د تاجکستان په قلمرو کې چاته زیان نه دی اوښتی. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خلو ویډیوګان لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.